بسم الله الرحمن الرحیم. شروع کومه د لوی الله د هغې پاکې نامې نه چې ډیر بخونکی او مهربانه دی. په انګلیش ټو پښتو لرننګ کې مې تاسو ته نن داسې کلاس راوړی دی. که دا کلاس تاسو چری تر اخره پورې وګورئ او په سوچ سره یې وګورئ، لږ سوچ غور ورته وکئ، نو تاسو یقین وکئ چې ستاسو په انګلیش کې به ورسره ډیر خوالی راشي. د دې کلاس نه تاسو چې دا کوم ټکي وینئ، دا ټکی کې تاسو چرې زده کړئ، نو تاسو یقین وکړئ چې تاسو تر ډیر حده پورې انګلیش ویلی شئ. صحیح ده؟ د کلاس شروع کومه. د کلاس اولنی ټکی چې ما سره کوم دی ګورئ، هغه دی آی ایم. ما سره چې په دې سکرین دا کوم ټکي دي دا تاسو ته اول زه ووایم. آی ایم، د آی ایم مطلب دی زه. صحیح ده؟ زه یم. بیا چې کوم ټکی دی هغه دی آی واز، یعنی زه اومه. په تیر وخت کې چې هر څه اومه زه اومه. تاسو دا ټکي به زه استعمالوم، خو تاسو ته اول زه دا ټکي ووایم. آی ویل، زه به په را روان وخت کې چې څه کار وي. صحیح ده؟ د هغې دپاره به مونږ آی ویل استعمالو. آی هیف، یعنی ما سره دي. صحیح ده؟ زما په ملکیت کې دي. تاسو سره چې څه وي نو تاسو ویلی شئ آی هیف. صحیح ده؟ آی هیډ. هیډ چې کوم دی دا د هیف فاسټ فارم دی. صحیح ده؟ کوم وخت چې تیر شوی وي نو تاسو بیا ویلی شئ هیډ. صحیح ده؟ بیا چې کوم دی آی کین، د دې مطلب دی چې زه کولی شم. صحیح ده؟ یو کار وي او ته کولی شي نو تاسو ویلی شئ آی کین. دا استعمالو دا ټکي. آی شوډ، د آی شوډ مطلب دی مالا پکار دی. صحیح ده؟ مونږ وایو که نه چې مالا دا پکار دی، مالا هغه پکار دی، نو تاسو د آی شوډ استعمال کولی شئ. صحیح ده؟ او بیا چې کوم دی آی کوډ، د آی کوډ مطلب دی ما کولی شو. صحیح ده؟ مونږ وایو که نه چې یار دا خو ما کولی شو. آی کوډ په تیر وخت کې، یعنی کین چې کوم دی د کین او پاست فارم چې کوم دی هغه کوډ دی. صحیح ده؟ بیا مونږ سره مخکې ټکی دی آی ډو. آی ډو، زه کومه. صحیح ده؟ څه کار وي نو ته وایي چې زه کومه. تاسو ویلی شئ آی ډو. آی ډیډ، په تیر وخت کې چې کوم کار شوی وي کړی وي، یعنی آی ډیډ مطلب شه ما کړی. صحیح ده؟ څه کار وي او ته وایي چې ما کړی نو ویلی شي آی ډیډ. زه به تاسو ته مثالونه درکوم. یعنی د ډو فاسټ فارم دی. صحیح ده؟ تیر شوی وخت دی. آی وډ، د آی وډ مطلب دی زه غواړم. صحیح ده؟ مونږ وایو که نه چې زه داسې غواړم. صحیح ده؟ آی وډ، زه غواړم. ګورئ، آی مایټ، د آی مایټ مطلب دی زه، د آی مطلب شو زه او د مایټ مطلب دی کیدی شي. صحیح ده؟ ګورئ دا ټکي شو مونږ سره. دا یو یو استعمالو په جملو کې. تاسو دې ته ښه په توجه سره غوږ کېږدئ چې ستاسو انګلیش ښه شي. صحیح ده؟ نو ګورئ مونږ سره چې اولنی کوم ټکي و هغه و آی ایم. صحیح ده؟ اوس چې مونږ د آی ایم استعمال وکړو په یو څو جملو کې استعمال کړو، تاسو به د دې په استعمال پوه شئ. زه وایم آی ایم ایټینګ، نو د دې مطلب شو زه خوراک کوم. صحیح ده؟ دلته چې کوم ایټینګ دی د دې مطلب دی خوراک، نو د آی مطلب شو زه او د ایټینګ مطلب شو یعنی لګیا یم خوراک کوم. صحیح ده؟ د آی ایم مطلب څه شو زه. صحیح ده؟ زه خوراک کوم. بیا چې کوم دی آی ایم سلیپی، زه خوبولی یم. صحیح ده؟ آی ایم سلیپی، زه خوبولی یم. آی ایم کمینګ، زه راځم. صحیح ده؟ زه را روان یم راځم. آی ایم کمینګ، زه راځم. دا مونږ سره د آی ایم استعمال شه. صحیح ده؟ تاسو که دې ته لږ سوچ وکئ نو تاسو د دې نه ډیر انګلیش ویل زده کولی شئ. بیا مونږ ځو د مخکې ټکي طرف ته. مخکې ټکی چې مونږ سره کوم و هغه واز. آی واز، د آی واز مطلب تاسو ته ما ویلي چې اومه.
نو که زه ووایم چې I was eating ما خوراک کوو صحیح ده I was eating ما خوراک کوو I was sleepy زه خوبولی وم I was sleepy زه خوبولی وم I was coming زه راتلم I was coming زه راتلم خو بس پاتې شو مونږ سره د I am او I was دا دوه ټکي وشو اوس دریم ټکی چې مونږ سره کوم هغه دی I will go زه به ځمه په راروان وخت کې چې تاسو کومې خبرې کوئ په فیوچر کې کوم وخت چې را روان دی نو تاسو د ویل استعمال کولی شئ صحیح ده I will go زه به ځمه I will come زه به راځم I will come زه به راځم I will eat زه به خورم چې هر څیز وي تاسو کوئ چې زه به خورم I will eat زه به خورم بیا مونږ سره بل چې کوم ټکی و هغه I have تاسو ته ما څه وویل چې I have مطلب چې تا سره څه څیز وي صحیح ده نو که زه ووایم چې I have a book یعنی ما سره یو کتاب دی صحیح ده I have a book ما سره کتاب دی I have cars ما سره گاډی دی تاسو داسې ویلی شئ you have a car تا سره گاډی دی they have a car هغې سره گاډی دی I have money ما سره روپۍ دی صحیح ده I have money ما سره روپۍ دی you have money they have money he have money she have money نو د دې مطلب شو د چا په ملکیت کې چې تاسو د هغې دپاره دلته د have استعمال کولی شئ صحیح ده بیا که مونږ مخکې ټکي ته راشو د head استعمال به مونږ څنګه کوو کوم وخت چې تیر شوی وي د تیر وخت خبره چې مونږ کوو نو بیا به مونږ د head استعمال کوو صحیح ده که زه ووایم چې I had a book ما سره یو کتاب و ما وویل مخکې که نه چې I have a book یعنی ما سره یو کتاب دی په موجوده وخت کې اوس ما سره په تیر وخت کې و صحیح ده اوس شته نه خو په تیر وخت کې و I had a book یعنی ما سره یو کتاب و صحیح ده I had a car ما سره یو ګاډی و اوس نشته دی I had a car ما سره ګاډی و I had money ما سره روپۍ وي صحیح ده I had money اوس بیخي کنګال یم مخکې ما سره روپۍ وي I had money ما سره روپۍ وي بیا به مونږه د مخکې ټکي استعمال کوو I can د I can څه مطلب و زه کولی شم صحیح ده نو اوس که زه ووایم چې I can speak English نو د دې مطلب شو چې زه انګلیش ویلی شم صحیح ده ممکنه ده چې زه انګلیش ووایم I can speak English زه انګلیش ویلی شم مطلب تا نه څوک تپوس وکړي چې آیا ته انګلیش ویلی شي او تاله انګلیش درځي ته هغه ته وایي چې او زه انګلیش ویلی شم نو ورته ویلی شي I can speak English زه انګلیش ویلی شم I can do this زه دا کولی شم چې څه کار وي او تا ته څوک وایي چې دا کار کولی شي ته ورته وایي چې او زه کولی شم I can do this زه دا کولی شم صحیح ده I can come زه راتلی شم I can come زه راتلی شم ګورئ بیا راشئ مخکې ټکی چې موږ سره کوم هغه I could speak Urdu یعنی زه اردو ویلی شم تاسو به وایئ چې د I can speak English مطلب هم دا و چې زه انګلیش ویلی شم کین به تاسو هله استعمالوئ کله چې د یو څیز پاسیبیلیټي ډیره وي یعنی تاسو پوره یقین وي چې دا کار زه کولی شم صحیح ده نو تاسو به د کین استعمال کوئ کله چې یو کار ممکن نه وي ډیر چانس یې نه وي
نو تاسو به په هغه ځای کې د کوډ استعمال کوئ. د کوډ ډیر استعمالونه د فاست لپاره تاسو هم استعمالولی شئ. مختلف استعمالونه دي خو تاسو زه په دې کې پوه کوم چې کله ډیره پاسیبیلیټي نه وي او یعنی یو کار باندې تاسو ډیر یقین نه وي نو تاسو بیا هم د کوډ استعمال کولی شئ. آی کوډ سپیک اردو یعنی زه اردو ویلی شم. صحیح ده. بیا که زه ووایم آی کوډ کم هیر، زه دلته راتلی شم. آی کوډ کم هیر، زه دلته راتلی شم. آی کوډ گو دیر، زه هلته تلی شم. صحیح ده. آی کوډ گو دیر، زه هلته تلی شم. بیا ګورئ مونږ سره مخکې ټکی چې کوم دی هغه دی آی شوډ. د آی شوډ مطلب دی ماله پکار دی. صحیح ده. که زه ووایم چې آی شوډ سپیک پښتو یعنی ماله پښتو ویل پکار دی. آی شوډ سپیک پښتو، ماله پښتو ویل پکار دی. آی شوډ کم هیر، ماله دلته راتلل پکار دی. آی شوډ کم هیر، مالا دلته راتلل پکار دی. آی شوډ گو دیر، مالا هلته تلل پکار دی. آی شوډ گو دیر، مالا هلته تلل پکار دی. بیا ما سره ټکی دی آی ډو. آی ډو مطلب دی زه کوم. صحیح ده. آی ډو دیس، زه کوم دا. صحیح ده. آی ډو دیس، ته بیغمه شه زه کومه ده. I do my work یعنی زه خپل کار کوم. I do my work، زه خپل کار کوم. صحیح ده. I do your work، زه ستا کار کوم. تا نه چې دا کوم کار پاتې دی زه کوم. صحیح ده. I do your work، زه ستا کار کوم. بیا ما سره دی I did. کله چې وخت تیر شي نو تاسو بیا د ډیډ استعمال کولی شئ. صحیح ده. آی ډیډ دیس، دا ما کړی. صحیح ده. که څوک تاسو نه تپوس وکړي چې هلکه دا کار چا کړی دی او ته هغه ته وایې چې دا ما کړی دی نو ورته ویلی شي چې آی ډیډ دیس، دا ما کړی دی. صحیح ده. په تیر وخت کې چې کوم کار شوی وي نو تاسو بیا د ډیډ استعمال کولی شئ. صحیح ده. آی ډیډ مای ورک، ما خپل کار کړی. صحیح ده. ما د خپلې برخې کار کړی دی، ته خپل کار وکړه. آی ډیډ مای ورک، ما خپل کار کړی. آی ډیډ یور ورک، ما ستا کار هم کړی دی. صحیح ده. آی ډیډ یور ورک، ما ستا کار کړی. بیا چې کوم دی ورډ، د ورډ استعمال دی زه غواړم. صحیح ده. آی وډ ټو کم هیر یعنی زه دلته راتلل غواړم. صحیح ده. I would، زه غواړم. I would to come here، زه دلته راتلل غواړم. I would to go there، زه هلته تلل غواړم. I would to go there، زه هلته تلل غواړم. I would to do this، I would to do this یعنی زه دا کول غواړم. صحیح ده. دا کار چې کوم دی زه دا کول غواړم. بیا ما سره د کلاس اخیرنی ټکی چې کوم دی آی مایټ. د آی مطلب دی زه او د مایټ مطلب دی کیدی شي. تاسو به دا څنګه استعمالوئ؟ ګوره ډیر اهم ټکی دی ښه. آی مایټ کم یعنی کیدی شي زه راشم. صحیح ده. کیدی شي زه راشم. آی مایټ گو، کیدی شي زه لاړ شم. آی مایټ گو، کیدی شي زه لاړ شم. آی مایټ ډو مای ورک، کیدی شي زه خپل کار وکم. آی مایټ ډو مای ورک، کیدی شي زه خپل کار وکم. هم په دې ځای د دې کلاس اختتام کومه. که ژوند وي راځم به ستاسو دپاره د یو بل نوي کلاس سره. د لوی الله په امان.